ما چې کومې جملې د قران کریم تاسو په مخ کې ولوستې داغه مطلب دا دی اے ایمان والو دخلوا فی السلم کافه تاسو داخل شئ په اسلام کې کافه مکمل اسلام کې نه نوځي لیکن دا څنګه چې سمنا او سن منا سکوا او سمکوا نه چې مسلمان نو بیا به داخله کې په مکمل اسلام کې ولا تتبعوا خطوات الشیطان او تاسو تابعداري مکوئ د لارو د شیطان ځکه ان الشیطان للانسان عدو مبین شیطان چې دا د انسان د پر ډېر لوی دشمن دا د دې آیات ترجمه ده تاسو د خدای قهر ده تاسو د دې مطلب مخلوق زیات شوی دی چې پناه په خدای ده نه خزه پکې ځایږي نه سړی پکې ځایږي نه لارای پکې ځایږي بدحال ته هم لنډه غونې چیرمنې ورشه کنه عرض داو چې دا دوباره وفات میاشته یو خط وختي چاره ولګ هغه کې لیکلیو چې د بار وفات کې دا سینماګانې ولې نه بندي دا خبره وړاندې ځکه کومه سړی به وي زما د خط جواب ونشي عزیزا په اسلام کې دا نشته چې په محرم یا بار وفات کې د سینما بند شي اسلام کې دا نشته اسلام کې دا دی چې د اسلام ملکی باغې کې بس سینما او دمتوب او کنجرتوب نه کوم ملک چې ځان ته اسلامي ملک وایي په هغه ملک کې به د کنجرتوب او د دمتوب اډې نه احترام د بار وفات یا احترام د محرم دا معنا چې غانه بجانه دي بند شي او سینما دي بند شي د محرم د احترام د وجه د محرم د احترام د وجه نه باندې د شیګانو دی یاري باندې محرم ته چې نه مرګ محرم د احترام وجه نه د شیګانو یاري نو پر ریډیو ټلویزیون باندې لسو دي چې غانه بجانه بند دي او بار وفات کې سنیان خودي خسیان د دوی تیار نشته نو ستاسو لپاره بیسکوپ څه بند کیا غانه بجانه څه بند تاسو خیال راځي عرض به داو چې زه د دې په حق کې قطن نه چې یو مخصوص وخت کې دی یو دمتوب بند شي زه د دې په حق کې چې د کال 12 میاشتې دی په دارالاسلام کې کنجرتوب او دمتوب نه ستا د دې صوبې اسمبلی یو قانون پاس کړو چې دمه باندې کړيږي په صوبه سرحد کې دا قانون اوس هم شته تاسو وګورئ چې د چا واده د دمه شوی او په بالا معنی کې خما خیال دي سور کفر دی چې واده یو دمه پکې ګټل شي اوس تاسو دا کوي د حکومت نه چې دا خو قانون دی چې په صوبه سرحد کې بډه مولانا بیلیګر سے سپینی وینا حقیقت خبرو بیان تر اخره پورې سره اوري او ویډیو ته لایک ورکړئ او چینل سره سبسکرایب کړئ مولانا بیلیګر سے بیانات لپاره غړيږي اسمبلی دا قانون پاس کړو آیا دا اجازه ورکړي سو ولی دا روا او ناروا خو په خوا د خدای په اختیار کې د پیغمبر په اختیار کې په پاکستان کې روا او ناروا د پاکستان د افسرانو په اختیار کې په خوا د خدای خو هوا چې کوم شی به روا کو کوم به ناروا د خدای خو هوا نن د دوی خو هوا چې د پاکستان افسر وي چې روا د مګړېدل د چاپلار په ناروا بلکې په خپل پکې ناز اپکی دا داوري دو درته نه وای اپکی نو تما ته وایا چې اذا كان الغراب دليل قوم اذا كان الغراب دليل قوم سيهديهم سبيل الهالكين و چې کارغه د قوم رهنمایي کارغه مخکې موږ ورپسې نو د کارغه کار څه دی د ګنګي طرف ته نو سيهديهم سبيل الهالكين زرده چې هغه په خپلم د غلو د ډیران طرف ته زور کوي او تابه هغه طرف ته وځي ته وایې چې د کوم ملک ډنډه د چا پلاس کی او په خپل ابستاو زما څه اصلاح کوي ابستاو زما څه اصلاح کوي دی وجنا خپل نشي دا د افسرانو حال بل طرف ته تاسو خلک بار وفات جلسه دا اوسه به باتای لګېدلې دي او را لې پکې کېناستي او ګنټه دوه تیرې شو را تخکاری چې جوړ ډاکټر فدا حسین حضرت ډېرې دواګانې کې چې جنت ته پوځي
جنت ته نه اتی ته بوزي جنت ته ګورو مونږ ته ګورو بل طرف ته تاسو ځان ته وګورئ ځان ته ابل اورز زمونږه دکان مخه ته 2 جنجونه سره مخامخ یو دای مخه متنو ته روانو یو داغه مخه دی پر روان دواړو سره یو سره پولیس بینډو او بل سره دا کوسډب بینډو چې دواړه مخسو نو صاحب ور سره مونږ روان مونږ سره او چې دواړه سره مخسو نو بینډ منډي په ځای پر خوا جنجان ټول په ګاډي دوش ټول هغه حال حالت جوړ کو چې نه لارې تلې شو او نه موټر تلې شو او صاحب یو باد د خالد ابن ولید اولاد ټول غړي ده دا مونږ پښتانه چې ځان ته وایي کنه د خالد بابا اولاد ټول غړي ده اوس چې زه غړي او ما ته یو سره وایي چې ته هډه مې نو زه به په تو په ولما چاله ما ته دم وای د دم لکای نه خکرې نه په سلور بولی نزي دم وای هغه چاته چې کار د دم توپ کوي غډیږي ډولکه غږی سرنه غږی په کوم میدان کې چې دم غډیږي زه ورته صفا کوي کټونه ورته اچي بالښتونه راوړي چلم ټکي او د دمه برواګانو ته نیسی او پیس کوي دا ټول د لیو ځامن ټمان دي دا ټول نو د خالد بابا اولادا مون تبا قوم تبا لری مزي ټول اورس په دې سرک ګورا چې لس پښتانه رواني لس نو الله دې امان راکړي د دې دا تللو ګورا د دوی دا خبرې وګورا د دوی دا لټې وګورا د دې دا حرکات سکنات وګورا سل خراب دي شي چې لس پښتانه روان چرته وګوري ته پښتون قوم نن د دنیا قومونه اسمان سره خبرې کوي دنیا قومونه څوک جازونه جوړي څوک توټي جوړي څوک اټم بم جوړي څوک هایدروجن بم جوړي څوک څه جوړي څوک څه جوړي او چې سار پاسي چې اوس کې سر پکار ټیټ کې نو ماقام چي تاسو ټول ورځ سپي جنگول مرزان جنگول کونتري ساتل یعنی ستاسو دا کار ټول او د مور تور شړای لنګ او د لور کاسيري سمره درنه نه لک په داسې قوم او په داسې خلکو دا خلک دا قوم دا معلومات چې ته مرشي جنازه دې وکړه صاحب یا اجي شرف الدین صاحب وکړه یا منو خان جمعه امام وکړه یا نه کباړی مولا وکړه اجي جنازه وشو او سلور جمعه در پسې ختمونه وشو بس تاسو ورکه دا راغلي دي چې جوړ مونږ په دې بخنه کې تاسو خیال دا تانو په ختم باندې ته بخنه کې یا پادیرا تانه تقسیمول یا پادیرا لوا او روټي تقسیمول په دې ته بخنه کې زما دې په خدای باندې قسم وی چې دا ټول به خبر ستا پالوا مورشي یا ټول به خبر تستاس قاتونه تقسیم شي یا در باندې ختم نو شي چې تا په ژوند د قران سره یارا نه کړی نیوی والله د جنت کوئی در باندې حرام دی قران بول د مرګ نه رستو داغه چا شفارس کوي چې چا په دنیا کې د قران یارا نه کړی جناب محمد رسول الله با په قیامت کې داغه چا شفاعت کوي چې چا په دنیا کې د رسول الله یارا نه کړی په دنیا کې قران حدیث د محمد رسول الله هغه تنځ دې ناراضي و یو حدیث په کلونو کې عمل نه کوي اذان وشي جمعه ته نه ځي منزل نه ځي خدای دت کنزل کې د خدای زوی ورته وي ابل اورس په دغه ډاګه کې چې دمه غړي دا دمه ته تاسو د خدای لور ویلي په دغه ډاګه کې چې دا ډاګه د چا وا او په دې کې د دمه غړي دوی اجازه ورکړه دغه ډاګه د دوی د مرګ پاتې شه زما ډاګه وي زما په خوخني ته به معنا پکې دمه ده دا خاني د علاقې او دا نوابي د علاقې خان دې ته نواب دې ته خان دې ته وایي چې په علاقه کې څوک دې کاغذ کته نشي دا کو سره دا خانت دا به زمون شفاعت کوي قیامت کې به مون خدای نه خلاصي چې څوک د خپل لاسه مونږ ته د بی دینه اډې پرانی تاسو هغه ته د خدای لور ویلي وګورئ کنسل د پاسه یو بل ته د خدای زوی وایي کنه که خبرې د پاسه سا که پیغمبر راشي والله کده پرې وایي کنه د خدای زوی یو بل ته وایي
پیغمبر به دران اخلاص نکی خدای به دران اخلاص نکی دا خلق بم د مولا په جنازه د مولا په ختم او د مولا په سقط باندې بخله کیږي او خلاصي کیږي دا خلق وای څوک چې چات پیرنګي ته ولې کافر وای ځکه چې پیرنګي عیسی علی السلام ته د خدای زوی وای پرې خبره کوي پیرنګي ته کافر ولې وای ځکه چې عیسی علی السلام ته د خدای زوی وای يهودو ته کافر ولې وای ځکه چې عزیر علی السلام ته د خدای زوی وای نو چې ته خپلو کې یو بل ته د خدای زوی وای تاو يهودي او تاو نصراني کې سفر وای برای خدا خدای ته وګورئ تباہ یو نور بم تباہ نور بم غرق کم سیلاب چې نن کابل راټینګ کړی دی اور پکې بند دی هغه جګری دي چې د روس غوندې منحوس قوم سره لګیا دي جنگيږي خدای دې نکي هغه سال هغه سیلاب په مونږ را نشي هغه خو بیا هم خو استعمال کې چرته تنبو کې پناه واغستا تب کم پاتخ دی که سبزی والا ته ودرېږي او سره به ټینګن ګراني یا الله رسرا والی که کساب ته ودرېږي او چرته غوښه یا الله رسرا والی دا وګوره غوښه ګرانه ده ظالمان یعنی دا ستا ایمان غوښه او باټینګن او سبزي ده چې دا ارزاني نو مې راولي او چې دا ګراني نو راولي خدای بندا دا وایا چې یا الله وګه دې ما تګه دې ما نهر دې ما خدای پروردګار دغه پلیت قدم نه مساته خدای د روس د امریکې نومي کفار تباہ و برباد کې اے الله ته د مسلمان قوم لا جو ساتي په دې وطن کې قسم په خدای چې دلوګي مرشه هغه ډیره خدانه هغه چې دا پلیت قدم ستا په سر باندې سور شي دا خو چې بچا راغلی راغی نه تاسو دی وجنا عزیزانو سوچ کوا خبره چکه اخلاق پیغمبري زکا ادخلوا في السلم کافه کې دام راځي چې ته خبرې کې سوچ ورته کوا خبره د خېټې نروزي مېدا یو ګنده څه دی د دې اور حالن کوا په دماغ کې هغه نه پسې بار راو بسنه صفه برو چې دې زموږ تاسو ډایرکټ دخلین او باسي غلو نه راوته دا غل ډوډۍ لګي دا دې خلکو خبرې تاسو اورئ کنه زموږ دا خبرې د پښتنو شریفانو معززین زموږ د ملک صاحب معززین دي چرته صاحب دولت او پیسې ور سره غلي دي کده شاخه ته حیزو دې هم معزز دي دولت سره څوک نه معزز کی بنگلې سره څوک نه معزز کی که سره معزز کیږي په خو او په خصلت معزز کیږي په اخلاق معزز کیږي چې جبه خی په دې معزز کیږي پیسې خو اچھا سره راځي زمونږ د وطن کې وګوره چا سره چې پیسې راغلي دولت راغلي غول پزان تکي شرابي هغه دي زناکار هغه دي په لاهور کې ډمه ساتلې دي او د دې نه پیسې ورلېږي ستاسو دې علاقې خپلې لاهور او چې هغه تشریف راوړي په منډي کې ورته ځینی ولې اعلان دي موټر ولاري پاس چرګان دي او ټیکی دي او خلکونه دي او مزه چرچی دولت خدای تعالی دې لته کړې تمالي دلوي مالي دلوي چې هندوانو سره به پیټي وچتو هندوانو لوخي به انځل خراره ورکه شوی چونګې ملک شوی هندولانو دولت تا تراغه بجای دې چې ته خدای شکریا ادا کې چې کہاں میں کہاں یا نگہتے گل نصیب صبح تیری مہربانی خدای داستا مهرباني دا چې تجارت د هندو سره مال درا حکومت د بیرنګي سره مال درا دا مسلمانان دا کوسډب چا لفته نه تنه پرې دا چا ډیپټي کمشنر ته نه پرې بیرنګانو زمانہ کې با بیره به تباشوا صوبیدار به صوبیدار میجر کې دی بنشوي لفتان به کیپټن کې دی بنشوي بابو مولانا ملیګر سے بیانات د پاره زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ دې چینل نو تاسو ته د مولانا ملیګر سے په आवाज باندې واقعي په شکل بیان په شکل باندې خاصه بیان بیانېږي په چرته هټلر کې دی بنشوي بیرنګانو تلونه پس نن ټول نظام د ملک صاحب لاس کې راغلی دی تا ته پکار دی چې شپه ورځ خدای ته په سجده پروت دی چې یا الله په موږ دا مهرباني کړې ده چې موږ له ملک راکو موږ له حکومت راکو دوی په ځان دا مهرباني وکړه چې خزه بربندې کړې لوړې بربندې کې شراب او زنا او کباب ما چې په کوم رام ته بلاس ورکی صفه نه کړې دا خدای شکریا موږ دا ادا زما عزیزانو ابا کېږي ما که په قیامت کې مالدار سره دوزخ تلار شي فکر نشي او دنیا کې خې مزي کړې دي که قیامت کې دوزخ تلار زه بلا ورپس خبر استاو زمانہ چې په دنیا کې ممڅو نکړه خوار او سپیرا او زاری او په قیامت کې جهنم تملار شونه زمون په بیړه دواړه جانو کې تبانه غریب دی ولی دوزخ تلار شي په قیامت ولی دی وجنا په غریبای کې اسباب د نجات ځان ته جوړ کړي اسباب د خلاصي ځان ته جوړ کړي پیسې راغی عیاشي مکوا لوفری مکوا زمون دی علاقه کې
ډېر خلک داسې شته ډېر چې د هغې خانګي حال ډېر خسته دی ډېر خراب دی واړه خویندې پردي نوکرۍ کوي واړه وروڼه پردي نوکران دي مور یې پردی جامې وینځي او زوی چې بار وګورې ته به وایې چې د افلاطون د زمانې هم دا دی تا له شرم نه درته بل دا درته اپیل مپیل نه کوم او یشنا له پند ورکو چې پند نه د شګې پند ور په سر کړه چې ورمېږي مات شي اپیل نشته که دا ټول پاکستان بیبي نه شي زما څه کولی شي زه خپل فرض زما ایمان دی چې ادا کوم دی باقي دی پوهېږه خدای پوهېږه چې څه یې خوښه دغه دی خوشحالېږم په دې چې ملک په دین آباد وي ملک کې دین وي ملک اسلام وي د ملک قانون قرآن د ملک قانون قرآن هغه ورځ یو میټینګ جی تاسو مشورې ورکړئ چې اسلامي نظام راشي نو یو پکې وي چې یاره جی دې دپاره اصلاح معاشره پکار دی چې اول د معاشرې اصلاح وشي نو بیا د شریعت راشي مال په ارام کښېنه په دې خبره د افسر خوشحالوه ما زمونږ عادت دا دی د بعضې ملیانو کې هم دا چاپلوسي شته خو چې افسر وګورو که نه وصیب ستا پلار غوث نیکه دې قطب و ته دا چاپلوسي ممکن دی صاحب دغه افسر له داسې مالش شروع شو وجي اسلام مال بالکل اسلام معاشره پکار نه ده 140,000 پیغمبران راغلي دي اول به اسلام معاشره وشو نو بیا به پیغمبر راتلو که یکدم به پیغمبر راغی د مکې اول اسلام معاشره شوی و نو بیا رسول الله راغی که یکدم راغی په مکه کې دعوت د نبوت وکړه قانون د اسلام دی یکدم په ملک راشي اسلام معاشره به په خپله کېږي یکدم دا چل دا نه دی اول به چاول الله لارې ورته واري کې اسلام ته په دې به هم څه ورځې تېرې شي خیال م راغی مشورې وکړئ ملیانو سره څنګه چل او چې بعضې دي وشي بعضې خیر دی داسې لږ لږ او چې لږ لږ ممکن دا کمی دی خو دا مونږ غوندې اناړي غوندې چې وایي لږ لږ څه مطلب لږ لږ څه معنی لږ مت پکې نشته یکدم چې د شپې سملو چې سهار راپاسو د پاکستان په عدالتونو کې د خدای قرآن پروت بس که اسلام راولي خو د شپې به آډر وشي او سهار به قرآن په عدالتونو کې پروت وي د ملک فیصلې به په قرآن کې تو رنگی چھوڑ کر یک رنگ ہو جا تو رنگی چھوڑ کر یک رنگ ہو جا سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا تو رنگی خوان نکے یکدم او انشاءاللہ چې یکدم اعلان وشي د پرانی احکاماتو په ملک کې ته بیا امن وګوره سکون وګوره غل ونیوی شو او د یو غل نه لاس غوڅ شو او په دغه چوک کې ځوړند شو هر یو چې پې تېرېږي دا لاس به تخنیږي چې وپېړی اعلان ورسره لګېدلی چې چور کا یہ انجام ہوگا اوس خو چې غل راونیسي پولیس والا ورپسې منډې 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 مړه راوینیسي چې راوینیسي خو چې کچارو ته یې بوځي په ضمانت راخلاص شي هغه بیا راشي تاڼېدار ته داسې برید ته وایي څه دې وکړ داسې دې ځان ستړی صاحبه سړی او ښځه سره یو ځای ونیسي څه پولیس دې مخکې روان ني څه رستو او شابه او ته باید چاله بس ملک اړ ګړی شو خو چې عدالت ته یې پېښ کړي څنګه چل دی هغه ښځه راپاڅي وایي هېڅ چل نشته وای دا پولیس چې نیولي وای دا لیوني دي دا پولیس والا مونږ په رضا سره یو ځای ته تللي ا دې تپوس کوي چې زور مور خو نه وای نه چې په رضا سره وای ځای قانون کې دې لپاره څه سزا نشته او دې صاحب پولیس لاندې ګوري او هغه څنګه نه ورته ګوري ا سړی چې ورته ورته ودی کړس عرض مې داو چې ستا د ملک نه بدکارۍ به ودی اله چې زناکار ونیوی شو او اعلان وشو چې سبا په 10 بجې به په کننګم پارک کې یو ښځه او سړی سنګسارېږي هر سړی په لاس کې کاڼي راوړئ میدان کې سړی ودرئ او لږ خلک ورته راشي تر هغې په کاڼو ولي چې په مغه کاڼو کې ښخ شي او مردار شي څومره دنیا چې ورته ولاړئ او د ده تماشه وکړي دې سړي له بیا د زمریز په نږدې نه شي ښځه تر دې په ځمکه کې ښخه کړي او دنیا ورته ولاړئ او په کاڼو یې ولي د بیا ښځې له د زمري زړه ورکه دا دې د کوره بهر روځي نن خو ستا په ملک کې بازار لګېدلی دی ټیکسي موټر والا په هر سړک چې ځې ګډه به درته ملاوېږي رشکه کې ماسخوتن کښېنه په هر سړک چې ځې ګډه به درته ملاوېږي ستا ملک کې خو بازار لګېدلی دا دروغ دي څوک دې نه خبره دی او چاته دا پته نشته ته ملک اصلاح باله کېږي چې زناکار سنګسار شي د غل نه لاس غوڅ شي اتیا ګورې بیا ته وګوره چې دا خلک ټیکټ که نه ټیکټ
سو پورې چې دا پالیسي ستاسو ملک د قانون وي په اسلام ته پاته په ایمان وي چې دا خلک اسلام معاشره دي ته وي چې موږ ورته تقریرونه کوو چې لکه دا کار مکوئ دا کار مکوئ په دې باندې کی دا خو د چندخ د ذات دی چې دې لاندې دباوه پاسورډ دا خلک خدا سي چې دې څومره لاندې دباوه هغه پاسورډ د دوی علاج څه دی علاج شقی ازلی نصیحت عالموں کی کب سمجھتے ہیں دې چینل نه موږ تاسو ته د مولانا بلیګا صاحب په اواز باندې ښایسته بیانونه واقعي شیر کوو تاسو ته درخواست دی چې زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ او ویډیو مخکې شیر کړئ شقی ازلی نصیحت عالموں کی کب سمجھتے ہیں انہیں لازم ہے سمجھانا بضرب خنجر فولاد دا ازلی بدبخت پوازونو نصیحتونو نه ټیکيږي د دوی پویول په مصرای توره بګار دي الکه روزه دی ولې وخړه او وی چې شرا سټ کېته دا غلا دی ولې وکړه چې دغلا کړی دې او شوټه لاس ته کړی زنا دی ولې وکړه وی او میدان ته وړي ته ګوره چې ټیکي کنه ټیکي اوس به مونږ ګرځو چې اسلام دا اسلام معاشره دي ته وي کوم خیال کړی دا پولیس میټینګونو کې کله کله وی چې لکه دا ټریفک افتاده ټریفک کنه مونږ به څه کوو چې وای تاسو به دا وایي چې خلکو ته وایي چې داسې ده چاته به داسې ده په خپل لاس ده پاغله ته په ایمان وای ابای مې لیوانه شو په ترجمه باټي غړوای یعنی تا اول په دې بالا معنی کې دا خلک به داسې او داسې کیسه داسې به کې د چونګی نه تر ډبګړای پورې تاسو د خلکو د جوړه لګ داسې ده ولې تاسو دا ابا جوړه لګ داسې ولې یعنی ما خیال دی چې عمر بدیم که خدای کم کړی کنه نو ته چونګی نه تر ډبګړای پورې دا کار کو ته پدې کې پدې کې یو افسر راځي انسپکټر یا ډي اس پي او تراکس داسې بالکا داسې خج چپل له تراک داسې لا خج او کته ته رورا داسې نه پرورا مور خو دوی دي دا د ډنډې مسلمانان ډنډه قانون او ضبط سخت پکار دي هغه نه پس بدوي ټکی او چې ضبط سخت نو عقل تصور مکوه عرض میں داو پیسے رالی عزت راغه اقتدار راغه خدای ته رجوع شه خدای ته رجوع شه او هغه پیسې خرج کاوه په هغه ځای کې چې کوم د خدای د رضا ځای وي د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د رضا ځای وي لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم تقریر کول د جمعې ورځ او یو سره مخامخ ناس ته لنګي والے دے کمیسی نشتا ټوپای نشتا او لګیا دے جاړي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې تقریر خلاص کړي نو راوي غوښته چل کتا ولی چړ ورته یا رسول الله کما ته اجازه وی تاسو کې زه چې وایم چې د سړی ځامن ورک شو کنه غیر اصلي قدر و وکیل نه ونی درو نه دي کې اوس دا سړی توب نشته چې دلته واس کی تقریر کیږي رشته سره ولاړ دي وامر دا چې سبا دا نه وایي چې دا ته دروغ وي چې پستر غوړ درته وکه ما چې وایم چې د سړی ځامن ورک شو دا دروغ نه دي یو سړی سره دومره احساس نه ما ته ګورې ما ته ګورې پرې ته یو شی معاملې درته مې وخوده چې زما تصدیق وشي زه غلط نه چې دا غرق او تباہ قوم آئنده دا تصور مکوه د دې ملک او د دې قوم د خیر ورځې درته چې زموږ خلکو دا اعمالي دا کرداري مونږ ته به ښه ورځ خدای په دوربین کې هم نه ښایي هره ورځ به نوی نوی غم وي مونږ به پې سوځو یو ورځ به غم راشي چې د خاورو تیل 14 روپۍ ګیلن وای خدای غرق په بله ورځ به راشي چې وروره غټه غوښه 12 روپۍ کیلو یا الله غرق شو په بله ورځ به راشي چې وروره ګوپي سره د دومره منډه په 15 روپۍ کیلو یا الله بیا غرق شو په بله ورځ به راشي چې وروره شنه پیاز هم په 15 روپۍ کیلو سره د دادا پاڼو هر ورځ به د بني اسرائیلو غوندې نوی نوی عذاب ته پاتې راځي نوی بني اسرائیلو باندې به هره ورځ نوی نوی عذاب راتلو چې نن به کوم راغی سبا به هغه تللی اعلانو چې بل به راغی بله ورځ به هغه تللی نو چې بل به راغی بله ورځ به هغه تللی نو چې بل به پرې راغی
ار ورځ نور په تماشا کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم سړی ته आवाज کو چرا شدا تا جړل ولی او یا رسول الله که اجازه راتاو کی چې د مسلمانانو لک شکایت درته وکما. جناب محمد رسول الله ورته فرمایي چې بچیا د مسلمان شکایت مکوا کتا ته تکلیف نو ماته وای چې دا غرفکم. ورته یا رسول الله جانم پدی چې د خدای غریب ما خوار ما ټوپای نه لرم کمیس نه لرم کېړای نه لرم کور نه لرم د کور سامان نه لرم دغه یو لنګ مې دی چې خیرل شنو لري چرته لاړ شملته وینځم زورته بربند ناستم چې وچ شي بیا یو تړم او را روان شما. شکایت څه یا رسول الله ګیره مې سپینه شوه عمر مې ټول تیر شو دنیا کې ګوره د چا ودونه کېږي د چا کویدنې کېږي ما ته تر اوسه پورې چا پیشکشونه کې چې راشه چې ستا واده وکما. رسول الله ورته وی چې غم مکوا ته لاړ شه په آرام کې نه جاړم او مه شکایت کوه زه دې ذموار یم انشاءالله په ډېر لږ وخت کې به دې واده وشي. چې یو دوه ورځې تېرې شي یو سوداګر راغی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې یا رسول الله زما لور پیغله شوې ده چا سره چې ته مناسب ګڼې نو نکاح ورته وتړه. حضور علیہ السلام ورته وی سوداګر ته ذکر تا او زه سره درلیکم چې کوم سره دروازې ته درغه او زما نامه واغستنو لور ورته په نکاح کا. سوداګر کور تلاړو رسول الله غ سره راغوخته دا سړی نامه و جلیبی ورته جلیبی با فریاد وکړو فریاد منظور شو د فلانی سوداګر کور ته ورشه نور بندوبست درته ما ټول برابر کړی دی. سرتور سر خپې ابلغ په د سوداګر دروازې ته ورغه دروازه ورته وټکو. سوداګر راووتو السلام علیکم وعلیکم خیر علی جلیبی بخیر شه. جلیبی ورته وی تاسو درخواست کړو جناب محمد رسول الله تا هغه درخواست منظور شو ستاد لور سره د نکاح کولو د پاره زرا لګلې یما. سوداګر ورته داسې کوس پاس ګوري چې پروردګار زه خو سرمایه‌دار او مالدار سړی یم دا خو د خدای ملنګ دی کور او سامان د کور خو څه کوي چې د تن جامې هم نشته نو د سره به زما لور څه روزګار کوي. سیو نه وی ورته وی نه راټلو وی بچی ته صبر وکړه کور ته پوس کور ته لاړو بیبي ته وی چاخذ استال ور سره د نکاح کول د بار جناب محمد رسول الله جلیبی براستولې دی. نو جلیبی خدا سے ملنګ چې په ټوله علاقه کې دا غریبي او ملنګي مشهور وا خزم په جندو چینا کوم په جندو سړوم په جند خزا ورته وی سړیا پام کا خدای د بار چې جلیبی سره د لور نکاحونه کې دا خو نه کور شتا نه د کور سامان شتا معلوم بوسی کی ورته چل لوري اوړه غل چوڑا غل نو بمن ډراوتا وته موري دا بلار سره مستا څه جګړه ده څه خبر می بلار راولې چې تور سره په جګړه وي بچیا رسول الله جلیبی ابراهیم غلې ده تا سره د نکاح کول د بار نو بچیا ته بد جلیبی سره ته گزاران کوي دا خو نه کور شتا نه د کور سامان شتا نه روزګار شتا. الوري ورته وي چموري جلیبی ته خپل سترګو مګورا چې چارا لګلې ده دا په سترګو ورته وګورا. او موري زما دې په خدای باندې قسم وي د جلیبی برالي ګلو والا دومره خسته ده او دومره مالدار دی چې دواړه جهان یې مثل پیش کولې نشي. دا په سترګو ورته الله داسې لونه به موږ کم ځای نه پیدا کوو او داسې پلار به کم ځای پیدا کړي. پلارانو ته مو ګوره او لونو ته مو ګوره او میندو ته مو ګوره د هلک پلار ته مو ګوره او د جینۍ پلار ته د جینۍ پلار او مور جواب راولېږي چې هلک به
तमाशे वर सराई किनी डोलाई बन दरक वै त पतणा को सटकुरे शي دا خدای مردار کا چې دا زوی د در پسې بیا کو تک راغستې ز تنګم دې خزونه ز ورځ را کړی یو ناس دی مولا صاحب زوی لمه په ډېر خواره واده کړل. مولانا بلیګر صاحب بیانات لپاره زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ او نور ملګرو سره هم بیان شیر کړئ. او وی واده زه ډېر شم هم ته په ګډې دې ته په ګډې دا د زوی واده چې څنګه کړې نو ماته معلوم دی. بلارین کیره شو کوي زوی مې را نه خځې بوت ډېر شکر ډېر شکر. دا سکول د زوی په واده ته په داس سپینه ګیره وایم نه ته وایم نه نن سبا خو آسان چا دا لا سکه کوم ځینې خلک وایي چې واده زمينه صوفیانه کار کې کوم قوالی صوفیانه شي اوس نه قوالی او دمه تم ضرورت نشته. وی سی آر په 300 روپے شپه ملاوي وی سی آر دلته ډیپوان دي سه ډیپوان لارشا 300 روپے ورکا ورته راوړو 10 روپے ټیکټ ته ولګاوه او دا د دنیا لپنګان راوړا په 300 دی راوړې ده 900 په جوړې کا 1500 ستاشوي 600 300 مالک لا ورکا. تاسو خیال نه بس آسان چل دے. حکومت وہی وی سی آر بند ہے سر او بند خدا بیٹائی کی بندی بیٹائی کی بندی نور ہو بند من دے نظام عزیزان ہو تو سو آیا چکم بغاوت تے چاگا مونگ پرے او مونگ گئے نکم کم بغاوت کم گناہ دا چا مونگ پرے شدا کزم اولائم او یو ګناه مانه پاتې نو زما په وس نه رسي دا نه چې زه خطرې نو زه نه کوم لاس مې په نه دی بار او پیشو ترغه پورې شیخ چې په مګو نه یې بیخه په مګو نه یې بیخه زموږ وس نشته. زه شیخ زه عجیمه زه ملایمه وس مې نشته چې وس مې پیدا شو تا نه بیا زه زیاتې خدای دې امان راکړي. سوداګر ووتو جلیبی ته وایي چې بچیا مو چې لږ صبر وکړه چې زه صلاح وکړم جناب محمد رسول الله سره. راغی رسول الله ته چې یا رسول الله کار خو شو مبارک شه سره وباسه چې اوس بندوبست وکړه. و یا رسول الله اتانې ورځ د یو دکاندار سره نوکرې ما اتانې چې ماښام عالم څلورنې په خپله وخورم او څلورنې د چا بل غریب په خېټه کې واچو هېڅ نشته پیسې نه لري واده کې. و یا رسول الله مذهب دا چې سړي سره پیسې نه وي او واده یې وشي چا سره چې دولت وي سرمایه‌دار وي هغه له خلک کور نه ورولي. ویلار شاه عثماني زندورین ته چې واده مې تیار دی سره غوندې پیسې راکړه چې د ولیمې بندوبست پې وکړم. په منډه لاړو عثماني زندورین سرمایه‌دار او دولتمند زمانې. السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. سلام خبر نشي مونږ له سلام هم ناراضي. سلام علیکم سلام علیکم. او خاص کر دا معززین چې دي د غریب الابیام سره ډېر تکړه دي دا معززین څای چې څای کومه دا خلک دې تام سرسان خدای دې هر کچا هرښ ته بدینه پس عقل تکه او سړی زوی بدر نه جوړي. زمونږ د زمانه معزز هغه سړی ته وایي چې سلام ورزي نه منځ ورزي چې جنازې سره لاړ شي د مسلمان جنازه نه کوي لاره ولاړ سپېګمو ته رومال نیولې وای ډېر لوی لوی معززین په جنازه کې شرکت په اخبار کې راځي. تاسو زمانه نه دا موږ سپېره چې ورته ولاړو جنازه وکړو دا تاسو کو سړب دي معززین فلان صاحب قابل ذکر حسنیات فی جنازه میں تاسو خیال راغی معززین ته الله سلام هم نه دی چل ستکه یو سړی السلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام وی سلام علیکم تمرته سام بیماری او مرض ته وایي سلام علیکم دا معنی چې پتا دي مرض ورته وعلیکم السلام. ډېر ښایسته واقعه روانه ده زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ. مولانا بلیګر صاحب بیانات لپاره تام کور را دا بیړه دې غرقه
او دینه پس په دوی څه ټیکي دی چې په خپل وجرو ځای کې ناست دي ملا پکې پیښ شي پیښ ملا نه د مسلې تپوس چې په کومې کلنکارۍ دوی کوي کوم کلنکاري دي یاره ملا صاحب دې مسلې متعلق ستاسو خیال دی داسې خیال اوس ملیان هم خدای دې ورته هدایت ملا ورته شروع شي د الف نه تر یې ټولې مسلې ورته نه سړی سړی ته ګوره چې پوه شي چې دا کلنکار دی څه خیال دی وایي نیم خبر نه نه دې خیال نیم خبر کړه وجنې نه راځي بارها ما ته خدای اتفاق ډیر کیږي او چې وی وای ورته ما ته پته نشي وای چې ته دومره لوی مولا ما دا چا درته ویلي چې زه لوی مولا نو ورګه ونی مولا وای نه مونږ ته ډیر لوی مولا ښکاري مالا بدن مې لوی دی علم مې ډیر ورکه دي زه پوهېږم ما ته پته نشي چې بیا مې څنګه ورته بیا راشه کتاب به وګورم چې تا ته پته ولګي چې اسلام پسې څه دوړ دوپم کول غواړي د پاکستان د قانون وکیل نه ته په دې لاره په تاسو کې چې د فلانه دفعه څنګه ده وای په بلخانه تراشه اول به فیس ورکې نو بیا به د قانون مشوره در سره کوي ته ما نه تاسو کې د ټول قانون ته د الف نه تر یې پورې بیان کړ دا واوري چې د علم وقار او عزت مونږ خلک خرابو مونږ به جوړو زما خکه کوی ما چې دا خبره داسې دا ورته سبا راشه غریب سره نه دی غوړو سره غریب نه دا کلنکار نه دي دوی یا ورته ما چې ولیکا استفتاء ولیکا بیا مال راکا افتلا سره د پس په جواب ولیکل شي بیا به دلته وجم د څه نشي کېده څه څه چاته کېده دا څه ټوکی دي د څه نشي کېده دا دین مونږ خلکو سپک کړي سرمایدار عثمان جلیبی ورغه چې بیان ورته وکړ زر اشرفای ولا ورکړ او د لنګ په پیسکه کې واچو چرالوان ورته جلیبی به خبره واوره دا پیسې یو څه کچرته کمه پکې راغې نو دوباره بیا مال راشه کمی شوي بیا راشه دلنګ په پیسکه کې پیسې رانیولې او په منډه منډه را روان دي بلار ورته یو صحابي ورغه جلیبی بچرته منډه وهي وی کوې دن می مشوال پیسې عثمان راکړې زم د واده سره ټکا ټوکا په برابروم ورته جلیبی په واده دی پرېږدا محمد رسول الله جنگ لاړو جنگ لاړو جلیبی په د سیوا د زما د مرګ پاتې شي چې سو پورې مې د محمد رسول الله ناموس غټلې نوي او مګه د واده په پیسو منډي تلاړو یو تور واغستا یو ډال یو اسواغس پاس باندې سور شو تور او ډال پلاس کې میدان تلاړو سګوري چې رسول الله په خپل په میدان کې ولاړ دی او د دې خشو په باران دی جلیبی به واه زما محبوب باندې د خشو باران وی او زدي پارام سینه واچوله په جنگ یو په دې جهادونو کې سره داسې جنگ کوي چې ځان ساتي او بل وایي یو داسې جنگ کوي چې په خپل سینه په مرګ اچي دا کال 12 میاشتې وشوې چې د روس غوندې طاقت د افغانستان خلکو رئیس سار کړي هغه وجه دا ده چې هغه په مرګ سینه اچولې ده سینه مونږ غوندې نه یو دوتمان اره یو کوچی او د خاري جګړه وا نو اخاره چې نو هغه چل ولا ورتلو کنه د پرزونو نو رنګټای به چې کوچی توا چې خراب راو به ورزولو نو کوچی به بیا ورته چې دی وری بیا راځکسه اخاره به چې بیا ور پاسه چې بیا رنګټای ورته چې بیا وخراب هغه بیا دی وری بیا راځکسه دی وری مړه بیړای ولا پر ورزول تباکړه هم دا आवाज به کوي چې دی وری بیا راځکسه مونږ هغه دوت مار والای یا خپل شي ما تاسو ډزې هم لیدلې دي تاسو ډزې هم لیدلې دي خیال مرغه ډزې هغه ټانک ورته نه ټکی بختربند ګاډي ورته نه ټکی بمونه ځان پورې تړي او ټانک تلاندې سملی او ټانک کمل زي ځان باندې زي جاهدین هغه خلک یو عظیم تاسو چې ورته سوپر پاور وایي هغه د سپیډمونه څورن کړي د ځان په علاج نه پويږي چې کوس تخته ما شرمېږم کنه تختم تاسو په غضب اوریدل تاسو خیال لرئ جلیبی سینه واچوله په مرګ سینه سورلس کافر مړ کړ سورلس او په خپلم
صدپاسه اتیا غشي په دې سینه کې ولګي دا اثر وګرځېدو انا لله و انا الیه راجعون خپل وینو کې پایو لنګ کې خړوب پروت جنگ ختم شو رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو کو چل کنن هم غزال رالو د جلیبیب وادو چې څنګه چل بشوي یو صحابي د لاس نه ولیو چې یا رسول الله راځه چې د جلیبیب واده درته وخیمه چې حضور راوست غیر چا پیرته سورلس کافر مړ پراته دیو منځ کې جلیبیب بخپل وینو کې خړو پروت رسول الله دسترګو مبارکونه وخداري واهله او ورته وی جو جلیبیبا په خدای مې دې قسم وی داسې واده دی وشو چې داسې واده به تر قیامته پورې د بل چاو نشي اوچته کوي جنازه راوچته کړه جناب رسول الله د پنجو په سر ور پسې روان صحابه ورته یا رسول الله دا د پنجو په سر ولې روانې ورته صحابه تاسو مکوي په خدای مې دې قسم وی نن د جلیبیب جنازه له دومره ملائکه راغلي دي چې پزما کزه نه کېږي چې قدم په باندې کېږدم تاسو بار بار یو شعر اورئ कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं दुनिया से शेर तो वफादार तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शे दुनिया से क्या लौह कलम बमस्ताई अर्श कुर्सी बस्ताई स्ता प मर्ग बा यवाद खपलवान न जारी स्ता प मर्ग बा अर्श अजीम हम जारी स्ता प मर्ग बा मलेकी हम जारी نن زمون په مرګ شیطان جاری چې زما پر کټه امر دي ملائکی او زمون په مرګ جړل یعنی په مونږه په ملائکی جړل تو بس تغفار دی وجنا زما عزیزانو گریوان کې وګور لری مزه لړ کدا نه منی چې قبر کې بسې سوال جواب تپوس وغیرہ وغیرہ تمره ومنه چې ورځي به دغه تنګي سړی تا تمره ومنه باقی چې والی ډېر چغې به ووهي ډېر فریاد به وکړي خو د تېښتې راو به دې هم نه او بریدي به دې هم نه مرګ به هم نه او ژوندی به هم نشي ټینګېدی نه به مرې او نه به ژوندی ټینګېدی شي په ما اعتبار مه کوه چې دا جنازه ده او دا فلانی دی او فلانی دی په هغه خدای باور جنازه خدای ته جرګه کول دي چې دې مجرم ته خدای څه ونه وي قسم په خدای کدا نیت نه زما یو نستای چې را پسې ولا زمان یا تم پدې کې چې دا صادر چرته ګورکن دی یو مولانا نبی لګه سے بیان خو تاسو تر اخره پورې سره ورته امید ده چې بیان مو خوښ شوی بیان ته ورکړئ لایک او چینل سره سبسکرایب کړئ مولانا نبی لګه سے بیانات لپاره الله مو ان شاء الله الله